دې ویډیو کې دوه شیان شریکوم. نمبر 1 ساينس څه شی وایي د خوب په باره کې او یا مثال څه شی باید وشي د نه مخکې ته ویده شي. دویم زه شخصا څه شی کوم په حیث د مسلمان، په حیث د یو داعي او په حیث د یو کس چې یا ریسرچ کوي یا نه پوهېږم چې یو اکیډمیک یو کس، زه په خپله شخصا څه شی کوم د نه مخکې زه ویده شم. دا دوه بخشه شریک کوم. اول زه یو کتاب مشهور در کوم چې وای وی سلیپ، یو امریکن سایکولوژیست لیکلی دی. دا یو بهترین کتاب دی، ویل ولئ وای وی سلیپ. که ما پی ډي اف لینک پیدا کړو زه به کمنټ کې هم شریکم تاسو سره. ډېر مؤثر کتاب دی، ویل ولئ. ډېر شیان دي باید د خوب باره کې موږ خپل وپېژنو. موږ اکثر یو کار کوو زیات علم پرې نه لرو. که چېرته موږ یو څه شي باندې علم ولرو کار وکړو نو یقین کوو چې موږ کولی شو د هغسې نه ډېر فایده او یو ډېر افیکټیولی کار وکړو. نو اوس خوب باره کې یو څه شیان باندې پوه شئ چې کله په تخت کې ویده کېږي یا مثال خپل خوب ته ځي، خپل توشک ته ځي، اتاق ته ځي، خپل تخت ته ځي، په دې پوه شه چې ځان سره موبایل نه وړئ. دغه مشکل د موبایل ډېر زیات شوی دی. متاسفانه زموږ وروڼه چې خوب ته ځي کمپل لاندې موبایل دننه کړي، موبایل ته ګوري، دا سترګو ته ډېر غټ نقصان رسوي. او بل ستا ذهن ته وایي چې تر څو پورې شپه نه ده، ذهن دې څه وایي؟ ذهن دې وایي چې تر څو پورې شپه نه ده ورځ ده او ذهن یې همسې کار کوي، یعنې آرام دپاره ځان نه تیاروي. ځکه چې هغه ته رڼا مخې ته ده نو هغه نشي پوهېږي چې ورځ ده او که شپه ده. یو دویم دغه موبایل هم چې یو الکترون چارجز لري، یعنی یو الکترونیکس ډیوایس دی او موږ هم چې یو الکترونیک چارجز لرو زموږ وجود چې موږ همیشه لپاره الکترون سره نږدې وو نو زموږ هغه ذهن هم چې الکتریسټي میګنیټیک فیلډ چې کوم لري هغه ډسټرب کېږي، باید موږ ځان ډسچارج کړو. دې حل لاره څه شی ده چې یا مثال کله پوهېږي ستا سر باندې درد کېږي چې موبایل ډېر استعمال کې سر داسې یو ګنګس غوندې شي. دوه لارې دي. نمبر 1 دا بهترین لاره به دا وي چې یو دیوال پیدا کړه چې هغه دیوال یا یعنی یا سمټ وي او یا خاوره وي، په هغه باندې خپل سر کښېږده تر څو پورې دا کوم الکتریسټي چې کوم لرې ده هغه ټول ځان ته کش کړي او ته ستا سر به سپک شي. یو شو. بل که چېرته ستا تخت کې خوب نه راځي دا ډېر مهمه دی چې ته هلته پاتې نه شي، ځکه بیا هم ستا ذهن وایي چې دغه یو ځای زه باید پکې ویښ پاتې شم. کولی شي ته بیرون راووځه او یو 2 قدم ووهه، که انشاءالله کولی شي 2 رکعته نفل وکړه، قرآن ولوله، یو حدیث زده کړه، یو اذکار وکوه. که هغه د باندې سخته نه شي کولی فقط یو بیرون کې قدم ووهه تر څو پورې چې خوب دې راشي بیا بېرته لاړ شه. لیکن تخت کې مه پاتې کېږه. کیدای شي انسان همیشه فکرونه موږ سره شته دی، غمونه دي، دنیا ده، نو تخت کې مه پاتې کېږي چې خوب دې نه راځي. سمه ده. که خوب دې نه راځي کیدای شي الله سبحانه تعالی ته وایي چې پاسېږو نفل وکوه، او نفل خو بهترین شی دی. که 2 رکعت نفل ته وکړي ماشاءالله الله به تا ته ډېر مشکلات دې اسانه کړي. دنه داسې تخت کې پروت دی او خوب دې نه راځي اړخ پړخ اورې هغه نه څه ګټه نشي راوستی. بل کوشش کوه چې کوټه دې همیشه لپاره ډېر ګرمه مه ساته. متاسفانه دا یو غټ مشکل دی په افغانستان کې یا کیدای شي بهر ملکونو کې وي چې خلک خپل کوټې ډېر ګرموي، یا بخارۍ باندې یا مثال ګرم کون چې هر څه شی ورسره وي خو ډېر زیاتې ګرموي. دا صحیح نه دی. همیشه لپاره کوټه باید ستا دومره یخه وي ته ضرورت د کمپل پیدا کړي چې واغوندې، ضرورت د بړستنې پیدا کړي چې واغوندې. ځکه چې کله ذهن کوټه ګرمه وي ذهن هم چنان ګرمیږي او ذهن ستا نشي کولی تر څو پورې صحیح هغه کوم معلومات ته د ورځې اخیستي هغه ځان سره سیف کړي او آرام وکړي. ګورې په دې پوه شي کله ګرمي وي سړی صحیح نشي ویده کېدلی ځکه سړي ذهن نه ارامي، کله یخ وي سړی زر ویده کېدی شي پکې. دا یو وخت دی. او بل سهار چې پاسېږي لطفا زه خواهش کوم ټول نه اول خپل موبایل ته مزه. دا یو غټ نقصان دی ذهن ته. خپل موبایل ته مزه کولی شم غټ لیکچر ورکړم چې څه کېږي ذهن میز کې، دا هیپوکمپس چې کېږي ستاسو کوګنیټیو فیکلټي چې کېږي خو هغه به جدا یو ساینټیفیک بحث وي. فکر نه کوم چې ټول به پوه شئ، خو بهتره دا ده چې فقط دومره زما مشوره واورئ چې کله خوب نه ویښېږئ خپل موبایل ته مزئ. دا یو خواهش به واورئ. سمه ده. موبایل لرې کړي د خیر دی، بار راووتلې مونځ دې وکړو، مثال که مونځ نه پات شو ناوخته ویښ شوې خیر دی، ډایرکټ موبایل ته مزه. هېڅ چل نه کېږي ستا موبایل باندې او نه به میزونه چېرته ځي، پرېږدئ چې هلته پراته وي، ډایرکټ موبایل ته مزئ. لږ ځل هوا واخلئ، تنفس کش کا، شکر وکړه د الله سبحانه وتعالی چې یا رب ته ماته یو بله ورځ وبخله او حالانکې یو خوب نیم مرګ دی. نو بیا هغه نه بعد که موبایل ته ځي هم چند مشکل نه دی، بهتر چې یو ګیلاس اوبه وڅښو بیا لاړ شي، دا خو به ډېر ښه وي. دا خو یو بخش ده کې ډېر زیات بخشونه دي، خو فکر کوم ویډیو به اوږده شي، نه پوهېږم څه چل به ورسره وشي، خو زه به انشاءالله راشم خپل د ژوند روټین به سره شریکوم. زه شخصا چې کومه دنه مخکې زه ویده شم او کیدای شي دنه تاسو ګټه واخلئ او هماغه کار په خپله وکوئ نو انشاءالله یو ښه نتیجه ته به ورسېږئ. زه 3 کارونه کوم. 3 کارونه. مونځ خو فرض دی را باندې، الحمدلله. قرآن لوستل دا خو جدا مسله ده، باید حتما وکوه. لیکن زه شخصا یعنی زما شخصي دی په حیث د مسلمان، په حیث د یو انسان، په حیث د یو ځوان باندې، په حیث د یو اکیډمیک زه 3 کارونه کوم چې څه شی دي.
نمبر 1 چې دنه زه مخکې ویده شم او په دې هر یو کار کې هلته حکمت شته دی، درس ته دی. که زه هر یو درس ته حکمت ته ځم نو کېدای دا ویډیو به ډېره اوږده شي، خو په حیث ستاسو د ورور دغه مشوره مې وګورئ، انشاءالله نتیجه به تاسو درکړي. دا کارونه تاسو مو کوئ. چې زه کله خپله تخت ته ځم، خپل کوټې ته ځم خوب ته، دنه مخکې زه ویده شم، اول زه خپل ځان نه پوښتنه کوم چې رحمت الله نوروز تا نن څه کړي دي. دغه ټول څه چې مې سهار ویښ شوی ما ته مازدیګره پورې دغه ټول څه چې مې کړي دا خپل ذهن کې ګرځوم. دا ما ته 2 فایدې رسوي. نمبر 1 د خپل د اعمالو ما ته یو یادګار راځي چې ما کړي څه شی دي، ما یو شعور ما ته پیدا کوي، یو عقل ما ته راکوي تا کړي څه دي. یعنې زه بېمانه نه ویده کېږم چې زه لاړ شم تخت ته هر څه شي بس خبره ختمه. نه، ما ته یو عقل یو شعور لاسته راځي، ته کانشسنس وایي چې یو ویده شوی شعور زما ویښېږي چې تا نن کړي څه دي. مثال ما کېدای شي اشتباه کړي، فکر مې نه رسېږي چې شپې تخت ته لاړ شم، زه ځم ما خو دا کار کړی، دا بد دی که ښه دی. اول دا چې تا کړي څه دي، د سهار نه تر ماښامه پورې تخته پورې زه ټول باندې فکر کوم، ښه بد پرېږدوه، کړي مې څه دي. نمبر 2 زه به فکر کوم چې کوم یو ښه کوم یو بد، کوم یو ستا آخرت د ګټه رسوي او کوم یو ستا دنیا خرابوي او آخرت دې خرابوي. ګوره کوم شی چې آخرت خرابوي هغه دنیا هم خرابوي، په دې کې پوه شئ. ښه دا زه بیا جدا کوم، دا مې ښه کړي دا مې بد کړي. دا ښه چې کوم پراته دي زه الله سبحانه وتعالی دعا کوم چې یا ربي دا کوم ښه چې ما کړي دي دغه وبخه، یعنی دا خپل ځان ته قبول کا او نور همت راته راکړه چې نور ښه وکړم. ګوره یوسف علیه السلام په تاسو سورې یوسف کې قصه ولولئ، مشهوره قصه ده. دا پوهېده زه په دې کار کې ښه یم، الله ته ویې ما والي کوي، ما دې بخش مسؤل کې زه ښه یم، زه کولی شم. زه چې کوم بخش کې ښه یم زه الله نه دعا کوم چې یا رب دغه بخش کې ما ته نور هم راکړه، یعنې سهولت راکړه نور هم زه مخکې لاړ شم، همدغه بخش کې زه ښه یم. واضح ده که نه؟ او بخش وګورو چې قرآن سنت سره برابر دی. نشته مثال ډانس کې ښه ته ډانس کې دعا وغواړي، نه، څه چې په اسلام کې حرام دي هغه به نه کوي. کوم چې اسلام کې حلال دي الله سبحانه اجازه ورکړي په هغه دعا وکوه چې یا الله دغه بخش کې ما نور هم مخکې ویسه. 2 چې کوم بد مې کړي دا نه یم زه ملایک یم، 10,000 اشتباهات لرم، دغه بد دپاره الله نه دعا کوم چې یا رب ما معاف کړه او ما ته هدایت وکړه دې بدو کې چې زه نور دا بد ونه کړم، او ما ته په یاد کړه چې دا بد دی او زه یې ونه کړم. او بل زه کار به کوم چې مثال چاته مې بده خبره کړې زم بخښنه ترې غواړم همغه شپې یا سهار کې چې هر وخت کې یا مثال چا ماته بد رسولي ما بیرته بد ته ویلي دي، زه زړه کې تکینه سپا کوم ورته وایم چې خیر دی هر څه شوي دي سبا د مخکې لاړ شه. یا مثال بعضې مسایل دي چې ته کولی شي ورته پلان جوړ کړي چې خیر دا اشتباه چا کړې وه بیا وروسته ورسره پلان جوړ کړه. لیکن په خپلو بد ابن القیم رحمه الله تعالی هغه وایي چې هغه کس بختور دی کوم کس چې خپل بد په خپله پېژني. دنه مخکې چې بل څوک ته دا ستا بد دي دا کار تا بد کړی چې خپله وپېژني هغه کار بختور دی او هغه دا ښه خبره ده چې سړی خپل بد په خپله وپېژني، دا خو ډېر غټ نیکي ده او نعمت دی، یقین خدای غټ نعمت دی. تاسو خلک سره ملاقات کېدای شي نه چې څوک چې بد کوي او بد نه پېژني، دا ډېر مهم دی. نو دغه بدو باندې خپل فکر کوم چې دا کار ما ولې کړی سبا ته باید دا کار نه کوم. مثلا مثال در کوم ما مونځ په وخت نه ده کړی، زه یم سبا ته به مونځ په وخت وکړم وشو. نو سبا ته زه څنګه ویښېږم ما سره ذهن کې وي چې ورور تا پرون صحیح مونځ نه کړی، شپې دې فکر پې کړی سهار ته باید ته صحیح مونځ وکړې. نمبر 1 زه فکر کوم ما څه کړي دي، نمبر 2 ښه مې څه کړي دي، نمبر 3 بد مې څه کړي دي. په دې باندې فکر کوم، خو دپاره دعا کوم، بد دپاره دعا کوم چې الله دې معافي راته وکړي او کار به کوم چې هغه بد زه بیا ونه کړم. 3 کوم کار دی چې سبا دپاره فکر کوم سبا زما پلان څه دی، زه به څه شی وکړم دنه مخکې زه ویښ شم، کوم پلان لرم سبا پورې. البته زه پلان لرم 10 کلنی 15 کلنی مختلف پلانونه دي، لیکن سبا ورځ زما پلان څه دی. او زما دا وینا ده چې کوم انسان پلان نه لري سبا دپاره نو دا معلوم دی چې هغه څه مړ دی. که یو انسان شپې ویده کېږي او سبا ته خپل پلان نه لري نو دا واضح خبر ده چې هغه انسان مړ دی. ځکه ژوندی انسان هغه باید 3 دفعې ما تکرار کړه سبا دپاره پلان ولري. بې پلانه ژوند د یو مړي ژوند دی، د ژوندي انسان ژوند نه دی.